الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين مخي الله پاک د جاهلانو د غلطو خیالاتو او د هغو د غلطو اعتراضاتو جواب او د قرآن مجید د حفاظت بیان وکړي. وس الله پاک خپل نعمتونه بیانوي چې انسان ستاسو لپاره ما په اسمان کې غټ غټ ستوري پیدا کړي. بروج ویل کېږي غټ محل او قلعې کوم چې مضبوط قبل سے اللہ پاک فرمائی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کم ځای چې هم تاسو یې نو مرګ به تاسو طلب کوي اگر که تاسو په هغه مضبوطو په غټو قلعهګانو کې بند ولینئ. بروج غټ محل او قلعې ته ویل کېږي. مراد کې دلته غټ ستوري په دلیل وزیناها سره ځکه چې کله اسمان دا صفاح کاری یعنی وریزی مریزی پا اسمان کی نہیں او ستوری پا اسمان کی اختاری دا یو عجیبہ ونده کے زڑا راختون کے منظر چه انسان دغی حالت تغوری نو دا انسان دا زڑا خوشحالی. ذکر اللہ پاک فرمائی وزیناها للناظرین او خیستکڑی دی منگا دیلارا دا پارا دا کتون کتون کې وته ګوري نو هغه په دې سره خوشحالي. وحفظناها من كل شیطان رجیم او حفاظت کړی دی موږ د دې اسمان د هر قسمه شیطان رټلی شوی. کله چې شیطان لعین حضرت آدم علیه السلام د اسمان نه راکوس کو په دوکه ورکولو نور دغه وختنا یعنی حضرت آدم علیه السلام زمکه ته دراتلو نرستو بیا هیڅ قسمه شیطان او پیره دا بیا اسمان ته برنه دي. لیکن دومره کار بدو کوو چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا تاجی نبوت دالانو ورکړی شي نو دوب برخطو په دې وریځو کې به پټېدو او کله چې به الله پاک فرشتو ته څه حکم وکړو څه خبرې به ورته وکړي نو دوب دغه خبرو ته وخودو په غلاس او بیا براتلو کم کاهنان او ساحران چې وو هغو ته به دغه یوه خبره نیمه واوروله هغو به ورسره نور دروغ ملګري کړو او خلقو ته به دغه خبرې بیانوي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا هغې یو حدیث دی په صحیح البخاری چې دا هغې تایید کیږي په دې سره چې هغه فرمایي چې کله الله پاک په فرشتو ته خبرونه بیان نو دغه فرشتې چې به کله د اسمان نه ښکته راغلې د یو بل سره به دا خبرې کولې نو دا شیطانان جنات دا به په دې وریځو کې پټ شي او دو چې به دغه خبرې واورېدې بیا به راغلو او ښکته دغه خبرې به یې په غلا سره راوړې کولې.
لیکن کله چې الله پاک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړ نو پدې سره الله پاک دغه شیطانانو نور لار هم بند ځکه دغه وحی حفاظت د قرآن مجید حفاظت الله پاک خپل ذمہواری سره واخلي نو کله چې بدو بیا برتلو او وقبه خودو په غلاسه نو پدو سره پدو پسې با الله پاک شهابی ثاقب یعنی یو ستوره یو شغله پدو پسې بور پسې او په هغه شغله سره بدو وشته شو او دو ختم شو ایران دغه کارنامه او دغه کارونه ددو دا الله پاک بند ذکر اللہ پاک فرمائی وحفظناها من كل شیطان رجیم او حفاظت کرے دے مونگا دا دی اسمانونو دا ہر قسم شیطان رٹھلی شوی چی دا آدم علیہ السلام نا دا راکوزیدون بعد اللہ پاک اسمانونو تطلل دا دوبل لیکن دغا خبر بیاهم باقی وا الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې په غلا سره اوریدل یعنی دوی به په دې وریځو کې پټ شي او دغه خبرې به واوري چې کله به فرشتې ښکته راغلي د یو بل سره به یې خبرې کولې دوی به خبرې واورېدې دغه خبرې به غلا لیکن کله چې الله پاک پیغمبر علیه السلام له نبوت ورکو نو بیا د دوی دغه حالت دا هم خراب شو ختم شو بیا چې به کله په غلا سره دوی خبره واورېده نو ښکته ساحرانو کاهنانو ته به یې نشوه رارسولی بلکې فاتبعه شهاب مبین ورپسې به شو په دوی پسې شهاب مبین شغله ښکاره په دغې شغلې او په دغې سکروټې سره به دوی وویشتی شو او دوی به ایره شو ختم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود الله پاک وایي چې موږ ځمکه ستاسو دپاره غوړولې ده او په دې ځمکه کې موږ اچولې دي یعنې ایښودې دي په دې ځمکه باندې موږ رواسیه مضبوط غرونه ځکه دا ځمکه دا په اوبو باندې آباده وه دا ځمکه به ړقېده په دې کې زندګي تېرول دا مشکل الله پاک په دې باندې غرونه پیدا کړو په سوره نبأ کې الله پاک فرمایي والجبال اوتادا غرونه مونږه په دې باندې میخونه ووهل چې دا په ځای باندې ودرېږي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون او راوټو کول مونږه په دې ځمکه کې هر شی موزون په اندازې یعنی ځمکه مونږه قابله د دې جوړ کړه چې په دې کې د راټوکېدو ماده او صلاحیت الله پاک پیدا تورکه دا ځمکه بالکل سخت وي دا ګټي پشا بیا هم په دې کې د انسان دپاره اوسېدل هغه بګران او که ډېره نرمه وی بالکل چې ړقېدی بیا هم په دې کې د انسان دپاره اوسېدل ګران لیکن الله پاک دا داسې پیدا کړه چې په دې کې صلاحیت د راټوکېدو او د سخوالي دواړه که انسان ګرځي نو خپۍ دننه هم نه ځي نور مشکلات هم دته نه راپېښي او که کرونده په دې کې کوي نو په دې کې د هغه نرموالي هغه ماده هم شته چې دا د هغې په وجه باندې داسې سخته نه ده چې په دې کې څه شی راولګي بیا کوم شیزونه چې الله پاک راټوکوي په دې ځمکه کې نو هغه هم په یو خاص اندازې سره راټوکوي په داسې مقدار هم الله پاک نه راټوکوي چې د هغې ضرورت بیا خلقو ته نه او د هغې حفاظت کول هم مشکل وي
او کچری د خلقو نه پاتې کیږي نو د هغې خرابېدل په دومره اندازه او پیمانه باندې چې د هغې خرابېدو د وجې نه بیا انسان ته تکلیف او دا یو ښکاره خبره ده چې ګوره د انسانان مخکې کم ځمکه هم ده لیکن دې فصلونو ته که مونږ خیال وکړو نو که په دې وسنۍ پیمانه باندې دا فصلونه کېدی داسې فروټ او میوجات کېدی چې دې خلقو لاسرسي چاته لیکن د هغې وخت مطابق ځمکې په خپله اندازه سره فصل او کچرې وس په هغې اندازې سره دا فصل کېدی دغه شانتې غله په هغې اندازه پیدا کېدی او دا فروټ وغیرہ سبزی په هغه اندازه پیدا کېدی دې خلقو بسې یقینا چې دا به ډېره مشکله لیکن هغه ځمکه ده که په حقیقي نظر ورته وکتلی شي نو دا ځمکه د هغې اندازې نه کمه شوې په نسبت د کروندې او د فصل ځکه کورونه په هغې کې کم د کروندې ځمکه سیوا وس آبادي او کورونه دا ډېر زیات سیوا شو نو په خپله باندې ځمکه د کروندې دپاره کمه لیکن فصل الله پاک د دې خلقو د هغې اندازې مطابق پیدا کوي چې فصل د هغې وخت نه ډېر سیوا پیدا کېږي په دې وجعلنا لكم فيها او پیدا کړي دې مونږ ستاسو دپاره فيها په دې کې معایشه اسباب د اوسېدو د انسان د ضرورت چې څومره اسباب دي الله پاک په دې ځمکه کې پیدا کړي ومن لستم او هغه څوک الله پاک وایي مونږ پیدا کړي دي چې نه وایي تاسو هغې لره برازقین رزق ورکوونکي چې تاسو هغې له رزق نشئ ورکولی الله پاک په دې ځمکه کې هغه شیزونه هم پیدا کړي ګوره دا طیور دا کم الوتونکي شیزونه چې دي یا دا حشرات الارض په دې ځمکه کې چې دي یا دا نور ځناور په ځنګلاتو داسې په دریابونو کې په سیندونو کې او په غارونو کې چې کم اوسېږي دوله رزق څوک ورکوي او څوک دوله رزق ورکولی شي نو الله پاک وایي چې تاسو مې پیدا کړي یې ستاسو دپاره مې په دې ځمکه کې هم د اوسېدو دپاره معاش او اسباب پیدا کړي دي او هغه شیزونه مې هم پیدا کړي دي چې تاسو هغې له رزق نشئ ورکولی هغه هم په دې ځمکه کې آباد وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشته هیڅ یو شی الا عندنا خزائنه مگر الله پاک وایي چې زمون سره د هغې خزانه د هر شیز خزانې هغه د الله پاک ولله خزائن السماوات والارض د ځمکې اسمانونو خزانې دا د الله پاک وما ننزله او مونږ نه نازلو دې لره الا بقدر معلوم مگر په هغه اندازې معلومې څومره چې د دې ضرورتي په هغه ضرورت مطابق الله پاک وایي مونږ دا نازل وس دا لازمه خبره ده چې د هر انسان دپاره هم رزق دا مقرر شوی داسې نه ده چې یو انسان نیکي خامخا د ده دپاره به د دنیا ټول احوال هغه به ډېر یا یو انسان بد دی د ده دپاره په دنیا تنګ نه بس الله پاک د دې ټولو دپاره په یو اندازې سره رزق مقرر کړی دا که دی نیکي هم به په هغه اندازه دته دا رزق رسي او که دی بد وي هم به ورته په هغه اندازه کومه چې الله مقرر کړې ده دا رزق به ورته رسي د دنیا ورکړه دا د دې خبرې دلیل نه دی چې کوم انسان د الله پاک خوښ وي الله پاک ته نږدې د هغه سره به دنیا ډېر او کوم انسان چې الله پاک ته خوښ نه وي نو د هغه انسان سره به دنیا لګوي نه دا د دې خبرې هیڅ قسمه دلیل او هیڅ قسمه د دې خبرې دپاره دلیل په دې کې نشته بلکې کم خلک چې د الله پاک خوښ وي الله پاک به خپل ځان طرف ته رابلي دین به الله پاک هغه له ورکوي خپل ځان ته به یې نږدې کوي
د آخرت سوچ او فکر به د هغه په زړه کې اچي خپل یره به د هغه په زړه کې اچي دا د دې خبرې دلیل دی چې دا انسانان الله پاک ته خوښ دي د الله پاک ته محبوب دي کم انسان چې الله پاک ته خوښ نه وي الله پاک په د خپل کور نه لري ساتي خپل ځان ته به نه ودرې خپل کلام ته به نه کښېني کله چې هم دی د الله پاک کلام اوري هغه باندې به بیا بدلي کله چې د نافرمانۍ ګانې وغیره دی اوري دته به ډېرې محبوبې او ښه موته دا شیزونه د دې خبرې دلیل دی چې د دې انسان نه الله پاک په څه وجه باندې ناراضه ځکه دله توفیق د دې خبرونو ځکه الله پاک فرمایي چې د هر شیز خزانې دا زمون سره دي او مونږ د دغه خزانو نه چې څه نازلو په معلوم مقدار چاته چې څومره مقرر کړی دی مونږ هغه مونږ ورته لیکن فرق دومره دی چې کم دنیادار خلک دي دا غو سره چې دنیا معمولی کمیږي نو پاغو باندې بیا شپه ورځ یې دا غو سره هر ټیم غم او پریشانی خودکشی ته هم تیاریږي حرام ته دغه شان نافرمانی ته ظلم زیاتی ته هر شي ته تیاری لیکن د رزق په تکل کې هر څه کول غواړي او کم خلک چې الله پاک ته نږدې پاغو که الله پاک تنګي هم راولي لیکن هغو له الله پاک د دې خبرې صبر د دې توفیق هم ورکړي هغو په دغه معمولی شیز کې هم خوشاله هغې باندې هم صبر کولی شي او په دغه معمولی شیزونو باندې هم د دنیا دغه زندګۍ گزاران کولی شي او بیا هم خخان دی خوشحالیږي ته به د هغه په طبیعت کې د دنیا د وجې نه فرق وي ولقد جعلنا او یقینا پیدا کړی دی مونږه فی السماء په اسمان کې بروجن غټ ستوري مراد د اسمان نه داخله وزیناها او خیسته کړی دی مونږه دا للناظرین د پاره د کتونکو وحفظناها او حفاظت کړی دی مونږه د دې من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه إلا مگر من هغسو استرق السمع چی پغلا سر وکری اوریدل فأتبعه پس ورپسی شفاغ پسی شهاب مبین شغلاخ کارا والأرض مددناها او زمکا غوڑولی دا مونگا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا او اچولی دی مونگا پدیکی رواسیا مضبوط غرنا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا او راتو کولی دی مونگا پدیکی من کل شیء موزون ہر شے پا اندازے سرا وجعلنا لکم او پیدا کری دی مونگا ستاسو دا پارا فیہا دیس مکا کے معائشہ اسباب دا اسیدو ومن لستم او هاغسو چنائی تاسو لہو برازقین اغیل رزق ورکون کی وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشتہ حصہ شیء إلا عندنا مگر زمون سرا
خزائنه خزانه داغیدی وما ننزله او ننزله منگا غیلرا الا بقدر معلوم مگر پا اندازی معلوم سرا